د شریعت غږ راډیو درنو اوریدونکو د خلک او چارواکي د خبرونې مینوالو په دې هیله چې روغ او جوړ به اوسئ. اوس موږ د همدا اوس د کابل کې دلته د برېښنا ریاست ته راغلي یو چې د برېښنا ریاست وایاند قاري محمد صادق حق پرسته مو بلنه ورکړې چې دوی سره به د برېښنا پر ستونزو او پر پرمختیاو خبرې وکړو چې دوی په د نږدې وخت کې بېلابېلې پروژې لري. همدارنګه په کابل کې او په نورو ولایتونو کې د کابل په ګاونډ کې ځینو ولایتونه چې دي د کابل د برق د برېښنا پرچاوۍ په اړه له دوی سره خبرې وکړو. نو ستړي مه شئ حق پرسته. خیر دی، تاسو ستړي مه شئ. سلامونه تاسو ته او د تاسو مینوالو ته او د تاسو همکارانو ته. الله پاک د تاسو اجرونه درکړي. ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې موږ د رادیوګانې د رسنۍ د ملګري لرو چې هغه د ولس اواز تر موږ پورې ورسوي او د موږ اواز تر ولسه پورې ورسوي. دا د تاسو یو خدمت ده. الله پاک د تاسو د خدمت قبول کړي. ډېره مننه. حق پرست صاحب که اوس دلته راشو د اندېښنې دا وي څو ورځې مخکې، خو اوس د خوښۍ خبره دا ده چې برېښنا بیرته وصل شوله. کوم ځای چې پرې شوی و نو په دې اړه راته ووایاست چې انشاءالله کومه ستونزه کوم مشکل خو نور نشته. ان شاء الله العزیز چې دا نور ستونزه به نه وي. دا د ملت غم، دا د موږ غم ده. د ملت خوشحالي دا د موږ خوشحالي ده. متاسفانه چې دغه ستونزه پیښه شوله د آمو سیند په سر باندې تقریبا دا 1200 متره واټن ده. نو په دې سر باندې یو مزی پرې شو چې دغه د شارټۍ له وجې نه بیا یو سرکټ ووایي چې تقریبا له 50% نه زیاته برېښنا په 11 ولایتونو باندې کمه شوله. نو دا موږ ته هم د تعصب خبره وه چې موږ وطنوالو ته یو مشکل ورسېده، خو د برېښنا شرکت ټیمونه ډېر عاجلانه اقدام یې اوچت کړ، ډېر په بیړه باندې لاړل، ځانونه یې ورسول. نو هلته یې برېښنا 2 وارې وصل کړه. خو د افسوس ځای دا و چې دغه پخواني دا لاینونه څومره غځېدلي وو، کیفیت یې کمزوری وو. نو 2 وارې بیرته قطع شوله. بیا د برېښنا شرکت فیصله وکړله چې دې ته به د عالي کیفیت د ښه ظرفیت اعلی تارونه واخیستل شي او دا به نوي به دې وغځول شي. بیا همدغه شی وشول، چونکې هغه 40 کاله مخکې دغه لینونه غځېدلي وو. نو هغه تارونه اوس په دې وخت کې په شرکتونو کې نه پیدا کېدل، په کمپنۍ او په د تولیدي کمپنۍ کې. بیا ترموز ښار کې پیدا نه شول. بیا له هغه نه وروسته دا تقریبا د تاشکند په ښار کې دا پیدا شول. نو له هغه نه راوړل شول، وغځول شول او بیرته وصل شول. الحمدلله چې بیا دا برېښنا بیرته وصل شوه. نو ټولو وطنوالو ته به چې دوی کوم زغم نه کار اخیستی، حوصلې نه کار اخیستی، صبر یې کړی، نو موږ د دوی د صبر د حوصلې ډېره مننه کوو. الله پاک دې ټولو سره ښه وکړي. ډېره مننه حق پرست صاحب. نو اصل خبره دې کې وای چې نو هغه مزي نه پیدا کړل، لږ وخت پکې تېر شول او رښتیا سره ځنډ پکې راغله. اوس انشاءالله نوي لاینونه وصل شول، کومه ستونزه کوم مشکل نشي انشاءالله په آینده کې به هم نه وي. ان شاء الله العزیز مشکل به په دغه لاینونو کې نه راپېښېږي. نور خو دا طبیعي شی ده چې دغه د دنیا څومره وسایل چې جوړ شوي دي دا تخریب لري، خرابېدلی شي. یو د الله پاک ذات د چې هغه په یو حالت کې همیشه برقرار وي. خو د موږ توان او هڅه او د موږ تعهد او دغه ده له دې ملت سره چې موږ به دې ملت ته خوشحالي راوړو. لکه څنګه هم چې دغه 20 کاله موږ په جیلونو باندې، په مرګونو باندې، په دردونو باندې، په مزلونو باندې ستړي نه شولو. نو موږ به ان شاء الله د دې ملت په خدمت باندې نه ستړي کېږو. موږ به دې ملت ته چې په هر قیمت وي خوشحالي به راوړو، راحت به راوړو، د دوی خدمت به کوو. لکه څنګه هم دا 20 کاله د اشغال په سړلو کې موږ همدغه شی تکلیف ایستلی، همدغه شی تکلیف به د ملت ته په خوشحالي راوړلو کې باسو ان شاء الله. ډېره مننه. خدایت می ساتل شرمونو نه، اوس خو می د غاړې امانت شولو. خلق او چارواکی. در این برنامه مشکلات شما را به مسئولین می رسانیم. د خلق او چارواکی خبرونه د شریعت غږ رادیو څخه. رادیو صدای شریعت 93 FM. خدایت می ساتل شرمونو نه، اوس خو می د غاړې امانت شولو. اوس خو می د غاړې امانت شولو.